هغه هلک چې د ښه ژوند دپاره ترکیې ته روان و مګر په لاره کې د واورو له امله ایثار پاتې شو. الحمدلله اوس مهال یې صحت ښه ده. نور معلومات کولی شئ پر دا ویډیو کې راسره وګورئ. سلام علیکم دوستانو. بس دغه د الجزایر مسافر دی په مرز کې پاتې و د اسید په نامه باندې، او دغه اوس میدان ازادي نه ما راوړو دغلته په خیر سره، او انشاءالله د باندې به سبا دوا کوو. د شپې څو بجې دي؟ 11 بجې دي. نور بس دغلته تاسو د اډګرینو په خاطر دا په خیر سره د ما څنګ ته راورسېدو. نور انشاءالله افغانستان ته به یې لیږو په خیر سره. د الجزایر مسافر وي که نه؟ د الجزایر مسافرو بس خدای پاک د ټولو مسافرو رحم وکړي. نو انشاءالله د ما څنګ ته راورسېدو او په خیر سره به افغانستان ته رسوم. دلته به تداوي هر څه پرې کوو. تهران ته راورسېده. نو بس یو چا زنګ وویل داسې مسافر راغلی ازادي ته، او زه ازادي ته ورغلم او دا مې راوستل په خیر سره اطاق ته. 10 نفره دي؟ و ټول 10 نفره دي، ټول مې راوستل. او دغه کې هره تداوي دا 2 درې دلته دي، نور بل اطاق کې دي. ښه تداوي هر څه به پرې کوو. بس یو ملګري چې د هلکان زوبل دي ورسه، او موږ هم پسې ورغلو. د هلک هم راوسته په خیر سره اطاق ته. انشاءالله اوس جوړ ده.